انس حقاني څنګه د انجونو له ښوونځیو څخه د بزوګۍ واده جوړ کړ، څنګه غونډه جوړوي او کله، دا هر څه په ویډیو کې وګورئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د اسلامي امارت یو لوړپوړي چارواکي انس حقاني ویلي دي چې د انجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په برخه کې د شته ستونزو د حل لپاره به ډیر ژر د دیني علماو یوه غونډه وشي. انس حقاني دا خبرې داسې مهال کوي چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړلې دي. د انجونو پر مخ تړلو ښوونځیو وخت ناوخته نړیوال غبرګونونه پارولي دي او طالبان په دې برخه کې تر کورنیو او نړیوالو فشارونو لاندې دي. په دې تړاو بیا په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته په کور ناستې یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي چې سږنی اختر د تیرو اخترونو په پرتله ورته بې خونده و. دوی وایي په دوی به اختر د خوشحالۍ ورځ هغه مهال وي چې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورته ورکړل شي. 14 کلنه مروه د کندهار ولایت اوسیدونکې او د 10م ټولګي زده کوونکې ده. دا وایي چې د ښوونځیو د تړل کېدو له امله د خپل راتلونکي لپاره اندېښمنه ده، نو ځکه یې د اختر د پخوا په شان په ډېرې خوښۍ ونشو لمانځلی. نوموړي وایي چې اختر یو داسې جشن دی چې ټول مسلمانان له زړه پکې خوشحاله وي، خو زموږ دا خوشحالي نیمګړې پاتې ده. موږ سره زموږ د برخلیک فکر دی، طالبانو زموږ ښوونځي بند کړي دي او یو ملت یې له زده کړو او پرمختګ څخه راګرځولی دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د 11م ټولګي زده کوونکې خدیجه هم ورته خبرې کوي. هغه وایي زموږ اختر به هغه وي چې ښوونځي مو بیرته پیل شي او خپل درس ته دوام ورکړو. زه له طالبانو او چارواکو دا هیله لرم چې زموږ ښوونځي دې بیرته پرانیزي. وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې دوی له شپږم ټولګیو پورته هم د نجونو زده کوونکو د زده کړو له دوام سره ستونزه نه لري، خو په دې اړه د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي. د دغه وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې تر اختر مخکې هم په دې اړه بحثونه روان وو. نوموړي ویلي د نجونو د ښوونځیو موضوع خو تر اختره په جریان کې وه چې مشورې پرې روانې وې، خو اوس چې د اختر رخصتیانې دي دا 4-5 ورځې به پرې کوم مجلس نه وي شوی. د دقیقې نیټې په اړه یې څه نه شو ویلی، خو په دې اړه لا هم مشورې روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له نږدې 9 میاشتو راهیسې له بلخ ولایت پرته په ټول افغانستان کې د دوی درسونه ځنډول شوي او طالبانو ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې. ولې د نورو ولایتونو په پرتله په بلخ کې لا هم ښوونځي پرانیستي دي؟ فکر نه کوئ دا یو توپیري چلند دی؟ آیا په نور افغانستان نور ولایتونو کې انجونې نشته؟ په دې اړه تاسو خپل نظر په کومنټ کې لیکلی شئ. تر بلې ویډیو